बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मलगरू उम्मीद दी چې تاسو ټول بخیر نن زمونږه ورډ اف د ډے نمبر 6 دی نننې ورډ اف د ډے زمونږه دی tranquil tranquil اوس زما سره یو ځل ووایئ tranquil tranquil ویل کېږي آرام ته پرسکون پر امن پر آرام یعنی چې په کم ځای کې ډیر زیات آرام وي په کم سیز کې ډیر زیات آرام وي هغې ته ویل کېږي tranquil د ګرامر په ژبه کې tranquil noun دی د tranquil په انګلیش کې ډیر شی سینونیمز هم شته دی او ډیر شی انټونیمز هم شته دی خو زه به درته یو څو ووایم سینونیمز خو هغې ته ویل کېږي چې د کم یو شانتي معنی لري که نه نو اوس د tranquil په شانتي یو شانتي معنی لرونکي الفاظ راتلی شي very calm ډیر زیات پر امن tranquil او د calm یو مطلب دی پر امن یا امن یا آرام یا بل ټکی راتلی شي پیسفول پر امن پیسفول د هغې مطلب هم دغه راځي یا بل یو ټکی راتلی شي ریسټفول ریسټفول هم ویلی کېږي آرام ته اوس په انټونیمز کې به هغه ټکی راځي کوم چې د دې اپوزیټ معنی لري که نه په هغې کې راتلی شي نویزي د نویزي مطلب دی شور والا یعنی شور والا ځای یا شور والا ماحول په کم ځای کې چې ډېر زیات شور وي نو هلته کې خو بیا آرام نه وي که نه نو ځکه دا بیا د هغې انټونیمز شو بل یو انټونیمز راتلی شي بیزي بیزي مطلب چې کم ځای ډېر زیات مصروفه وي tranquil خو هغې چې کم ځای پر امن وي که نه نو کم ځای چې ډېر زیات بیزي وي نو هلته خو امن نه وي که نه یا یو بازار دی یا یو مارکیټ دی یا روډ دی هغه ډېر زیات بیزي دی نو په هغه ځای کې خو بیا سکون نه وي که نه نو دغه شانتې بیزي هم د دې انټونیمز شو یا دغه شانتې بل ټکی راتلی شي لاود لاود ویلی کېږي اوچت اواز ته اونچی اواز بلند اواز نو د هغې هم بیا دغه مطلب دی که نه چې په کم ځای کې ډېر تیز اوازونه وي نو هلته کې خو بیا آرام نه وي که نه یا دغه شانتې بل یو ټکی کېدی شي سټورمي طوفاني ځکه چې tranquil خو ویلی کېږي آرام ته هغه آرام د سمندر آرام هم کېدی شي یعنی په سمندر کې اوبه په قلار باندې په ځای ولاړ نو هغه هم په آرام کې دی یو قسم لکه نه tranquil حالت کې دی که نه نو دغه شانتې د هغې الټه به بیا څه راځي سټورمي طوفاني یعنی په سمندر کې چپې اوړي او راوړي نو بیا خو پکې آرام نه وي که نه نو خلک اکثر وایي که نه چې سمندر نن ډېر په آرام باندې دی نو دغه شانتې دا هم انټونیمز شو د tranquil یا بل ټکی راتلی شي violent violent ویلی کېږي پر تشدد په کوم ځای کې چې تشدد وي نو هغه هم انټونیمز شو د tranquil ښه اوس راځو example sentences لا I lay on the roof under a tranquil blue sky زه په چت د پاسه د شین اسمان د لاندې ښه په آرام باندې پروت وم The hotel is in a tranquil rural setting hotel په ډېر پر امن کلیوال ماحول کې دی رورل ویلی کېږي کلیوال ته یعنی د کلي ماحول ته هغې ته ویلی کېږي رورل ایریاز نو دغه شانتې ما څه ووایي چې هوټل په کلیوال ماحول کې یعنی په کلي کې ډېر په پر امن ځای کې دی بل اگزامپل مونږ اخیستی شو The view from the mountains made me feel tranquil د غرونو نه چې کومه نظاره وه نو د هغې نه ما ډېر سکون محسوس کو ما ځان ډېر پرسکونه محسوس کو اوس tranquil مونږه tranquility هم استعمالولی شو صحیح ده tranquil خو هم یو ټکی دی او tranquility هم مطلب دواړو یو شانتي دی خو استعمال بیا بدل دی په فقره کې مثال په طور زه وایم چې the tranquility of the forest helps me relax د ځنګل چې کم پرسکونه ماحول دی د tranquility د ځنګل چې کم پرسکونه ماحول دی نو هغه ما ډیر زیات ریلیکس کوي هغه ما ته ډیر سکون راکوي نو بیا به څه راځي د tranquility نو دا و زمونږ نننی لیسن زما امید دی چې تاسو به د دې نه ډېر څه زده کړي وي انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان